زموږ اورېدونکو عبدالحبیب محمد صادق عبدالوارث نجیب الله او ملا سرداوري مومن ملا نعمت الله عبدالمالک را لیږل او پوښتنه کوي وایي کله چې انسان مړ شي د هغه فرښتې چې له ده سره ملګري دي یعنې کرام کاتبین هغه څه شي او چېرته لاړ شي او وروسته څه کار کوي. حضراتو دغه ملائکه علیهم السلام چې د بنده سره مقرر دي او پر یمین و یسار باندې راسته طرف و چپه طرف باندې چې دغه نیک عملونه دي نویشته کړي د بنده یا هغه بد عملونه دي نویشته کړي همدغه ملائکه د بندګانو بد اعمال. حضراتو دا په دې حیاتو په ژوند کې د مخه تر مرګ هم بدلېږي، یعنې یوه ډله نه ده چې هغه د انسان سره د حیات د اوله د ژوند بیا تر مرګه پورې ورسره ملګري. احادیث مقدسه په دې باب کې وارد دي. د سهار لمونځ او د مازدیګر لمونځ د دغه په شرف او په عزت کې علیه السلام مبارک فرمایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې د مازدیګر پر لمانځه ملایکه سره بدلېږي او د سهار پر لمانځه ملایکه سره بدلېږي، یعنې چې هغه ورځ د تا سره تېره کړې وه اصل لمانځه د مازدیګر داخېږي و اسمان ته نور ملایکه راځي هغه بیا د تا سره شپه تېروي، سبا سهار پر لمانځه پر وخت د لمانځه بیا دا ډله ځي بله ډله راځي. الله جل جلاله وعم نواله په هر څه باندې خبر دی. د دغو ملایکو څه پوښتنه کوي کیف ترکتم عبادي چې زما بندګان تاسو څنګه پرېښوه، یعنې چې تاسو ورلاس دي څه چل کاوه او چې تاسو راتلاس بیا دي څه چل کاول. نو ملایکه علیهم السلام ورته وایي چې موږ ورغلو یا الله دې پر لمانځه وه، بیا چې موږ را روانېدو راتلو بیا هم دې پر لمانځه وه. نو دا ملائکه علیهم السلام دغه ګواهي و شاهدي ادا کوي په حضور د الله جل جلاله. مقصد یې دا دی چې ملائکه په ژوند کې هم سره بدلېږي. هر کله چې مؤمن مسلمان وفات شي اذا مات ابن آدم انقطع عمله، چې انسان بني آدم مړ شي نو هغه عمل د ده قطع شي، آینده دپاره د لمانځه باندې نه مکلف دی نه نویشته کېږي نه کېدلی شي. نو دا ملائکه علیهم السلام د دغه مړه هغه خپل کاغذونه و هغه خپل دفتر ته وسپاري چې په هغه ځای کې هغه کاغذونه عملنامې محفوظې پاتې دي. بیا دا ملائکه علیهم السلام د بل بنده سره الله پاک په خدمت کې اچي، لکه چې د یو مسلمان سره د دې ملګري وه هغه مړ شو بیا د بل مسلمان سره بیا د بل مسلمان سره. خو حضرات ملائکه مهمل نه دي متروک نه دي، معنا دا هره ډله د ملایکو او هر فرد د ملایکو هر شخص دا خپل هغه عمل لري او خپله وظیفه لري الی ما شاء الله والسلام.